دا ایان نومیږي ژوند یې یوې ویډیو بدنام کړی دی. څه داسې پېښ شوي چې هیڅ انسان یې نه غواړي، خو له بده مرغه ایان د دې ناوړه عمل ښکار شوی. د دې قضیې په اړه حقیقت موندلو لپاره مې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کړ. د فیسبوک په پاڼه مې د ایان هغه سترګې ولیدې چې له اوښکو ډکې وې او یوه حیرانه او وېرېدلې څېره یې د دې غمجنې کیسې شاهدي ورکوله. پر ټولنیزه رسنۍ فیسبوک د دې موضوع په اړه تاوده بحثونه روان دي. له دې خبرو پوه شوم چې پر ایان د اخلاقي او انساني اصولو خلاف داسې یو ناوړه عمل شوی چې په هغه کې ایان خپل ټول عزت او ژوند برباد ګوري. خو آیا دا هر څه ایان خپله کړي او که کیسه نوره هم ژوره ده؟ ایان وایي چې دا ویډیو د یو ځوان لخوا د زور او وسلې په ګواښ سره اخیستل شوی او ایان دې ناوړه حالات ته اړ شوی دی. په دې ویډیو کې داسې څه دي چې هیڅ انسان یې د لیدلو زړه نه لري. ایان په دې ویډیو کې بربنډ ښکاري، هغه عمل چې د انساني عزت خلاف او له احترام پرته دی. خو ایان څوک دی؟ د کورنۍ او خپلوانو نه لرې له بده مرغه دا ښکلې پیغله په حقیقت کې د ټولنې یو بې برخې نرښځی دی. ایان چې په ډیره حساسه فضا کې ژوند کوي وایي چې خپلې زده کړې یې تر لیسانس پورې رسولي، خو د ټولنې د سختو حالاتو له وجې بیا ودونو کې د نڅا له لارې ژوند ته دوام ورکړی. په دې ډول چاپیریال کې د خپل ژوند پر مخ وړلو هڅه کوي، خو بیا هم وایي چې ژوند یې نارامه او ستونزمن دی. د ویډیو په یو مرکه کې ایان د خلکو لخوا د زور زیاتې کیسې وړاندې کړې وې چې دا یې په ژوند باندې ناوړه اغېز لري. فیسبوک کې هم د ایان د دې ناوړه قضیې په اړه خبرې روانې دي چې د ټولنې د بې انصافیو پر وړاندې په غوسه غبرګون ښيي. آریان خان لیکلي ایان چې د خپلې ستونزمنې کیسې سره ژوند کوي عدالت غواړي. دا خبره زړه بوږنوونکې دي چې زموږ په ټولنه کې ترانسجنډر وګړي داسې ظلم سره مخ کیږي. دا زموږ د انساني ارزښتونو او اجتماعي شعور یو ازمایښت دی. یار محمد پردیس لیکلي دا ایان دی چې د زده کړو کچه یې لوړه ده، خو د کورنۍ له تردید سره ژوند کوي. ظلم دی، که له هر چا سره وي، خو داسې ظلم د وجدان څخه ډیر لرې دی.